راپورونه وایي چې طالبانو د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د افغان امنیتي ځواکونو یوه پوسته د 2 نفوذي مجاهدینو له لوري سقوط کړې ده. 6 کسه عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. طالبانو رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې ویلي چې کندهار کې یوه پوسته د خپلو 2 نفوذي ملګرو په توسط چې له ډېرې مودې راهیسې د افغان ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوله سقوط کړې ده. خبرپاڼې د نفوذي عسکرو نومونه نه دي ښودلي او زیاتوي چې نوموړي له ډېره وخته راهیسې له طالبانو سره په اړیکه کې وو او څو ځلې یې د افغان ځواکونو منځ کې مرګوني بریدونه هم ترسره کړي دي. د طالبانو د خپرې شوې خبرپاڼې تر مخ په دې برید کې 6 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې او نفوذي عسکرو د طالبانو سیمې ته رسېدلي دي. طالبان وایي ورغلو عسکرو 2 میله کلاشینکوفونه، 1 میل راکټ، 2 ثقیلان، 1 د شپې دوربین او 1 مخبره، 2 شريط بکسې او زیات انداز مهمات او نظامي توکي یې وروړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان پوځ په منځ کې دا ډول خونړي بریدونه کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته نفوذي بریدونه په افغان پوځیانو او امریکایي ځواکونو ترسره شوي وو چې ګڼ تلفات یې درلودل. د یادونې وړ ده چې نن هم د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ اړوند د سپینې قرارګاه پای ته نیمروز ته پر غځېدلي سړک د اردو هغه پوسته چې د خلکو د ازار او اذیت سبب وه په بشپړه توګه ونیول شوه. تر 10 تنو زیات عسکر پکې ووژل شول. 8 میله وسلې او نور مهمات د طالبانو لاسته ولوېدل. خپلواک تلویزیون، زلمی خالد.